دوی هغه دي ناست دي مدوګی اکا او زوی زما خیال دواړه دي یو دا چابۍ در واخله په لاس کې ونیسه مدوګی اکا او زوی دواړه دي ناست دي هغه دي ګوره هله راپام کېږي هلته چابۍ دوی په لاس کې دي کو په جیب کې ما چې دوی دغه هسې موټرسایکل دوی چلوي ها سوکا عینکې ولګوی لګوه د دوی راپام کېږي زر کو هله نن ډېره سیریسه پوښتنه وکړه له پوښتنې بعد که خوله لاس ونیسه نور کار ماته رایې لکه راځه بس چابۍ دارنګه پیچه زما غټ موبایل هم درواخه پټې درواخه موبایل هم یې په لاس دغه رنګه ونیسي بس دوی دا وایي چې موبایل هم ورسره دی موبایل ګواد زما دی او ستا دی ابا ماشاءالله ډېر ښه پروړی والی زوی زغه باخو ډېر ښه خوند یې کوي بس دا پور باخو السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله بسم الله سړی راپورته سړی خو روغبړ د ګرد را خراب کړي څه به در وسو خو ما درته وویل زه نه کې وینم نو خوش خو نه شوې پښه د ما خیال په سا وسوله دی بیا دا ننګه سیریسه کېږي مدوګی اکا ته یې لکه دی یې له ډرامې کوي دا دی په کس کوي او څپلۍ وکړه خپړې شان خراب کړه څپلۍ وکړه دلته کښېن شته نه ګرد را خراب کړه مدوګی اکا جوړ په خیر په خیر ته څنګه ښه په خیر ته ښه ځوانه جوړ په خیر ښه په خیر ته ښه بیا د برابر دا غځی سم کښېن دا ځای سم ستا نوم راسه ورک شو محبت خان وي و مدوګی اکا زما نوم محبت خان دی ته یې څنګه یاست په کورو کې م خیر دی شکر دی الحمدلله تی ښه یاست ته څنګه یې ځوانه ښه په خیر یې جوړ یې صحت شکر دی خیر خیرت شکر دی خیرت دی الحمدلله لالا و موټرسایکل خو ما راوستی هو تا راوستی او ډېر تیز هم چلاوئ ده نو موټرسایکل نن چلاوئ ډېر تیز چلاوئ ما ورته څوکه یې چلوه خوږه یې مدونې ډېر رش دی ده ویل یا ښه دی چې لږ نن ګسه داسې هواخوري به وکړو ما د شادۍ هواخوري وکړې اوس مې په وزنې ښه دی چې سکړي نه یاست روغ راورسېد یا مړه دا ننګه نو داسې استاد دی جهاز لی هم چلوای سي زه په جهاز کې وېرېږم جهاز سړی نه چلوي دی بیا داسې ګیپ یې هم کوي دا خو نو هغه ستا زومګاړی دغه دی تاسې ولې ته یې راولئ چې زه یې ووینم هغه دغه بلبل دی ته یې لاک راخلاص کړې څرنګه خلاصېږي زیړ دی خرافه وروره زیړ دی د زهیر دوی که د نوی لاکو لګولی دی دی بیا اوس لاکونو سره به دی کله کله بیا هیر سوی وي هغه زوړ لاک دی لګولی که بل دی ما کله زده و هغې لاک وی یار هغه د څه کړی دی دا دی اوس خلاص ګانا راولګو ګانا راولګو اوس خلاص ګانا راولګو ګانا اوس یې لکه ستا د شادۍ دی غټ شي ادلا مو کرای راولګو کراکش ځوانه اوس یې لکه سوز مواجي صاحب ګپه کوو موبایل ته ورکړه دی بیا دونې شوکي دی د هر محفل ګرمۍ دی داسې محفلي سړی دی با اوس یې لکه شریف جانه کښېږده نو دغه ستا زوم دی څنګه زوم دی ته ماته لور راکړې دی به در سره وکړې زه بېګه سره لکه دی دارنګ خولې خوند به د په ښی ټیم به د ورسره پاسي چې هره شپه له ده سره مېلمه وې بېغت به نه کوې دومره شغولي ځوان دی زموږ په کور کې زموږ د کور ډیوه ده دارنګه انسان دی بس قسمت والا سړی بې زوم کوي زم دغه رقم زوم غواړم بابا ما ته دی لږ څه وایې سبا خبره زه نه شوم پوه څه عاجزي دا ماشي لالا دا ماشي ماشي چوره دا خوله ونیسه دا سادهګان خلک دي دا ډېر شریفه خلک دي دا ډېر ښایسته خلک دي دا عزتمن خلک دي هغه دا ستا رنګه له خولې مات خلک نه دي هغه دغې خپله خبره د دوی خپل اپس کې خبره ورسره وسوله نو نور مدوګی اکا نور ګیف راته وکړه څه خیال دی پر زوم باندې نو ښه هلک دی دا او انتهایی بختور سړی به زوم کړي ما اول درته وویله نو ای د ځوان د څه دی دا مې زوی ماشاءالله نوم یې څه دی نوم یې تاجدین څه ښایسته نوم یې دی ستا خو نو زویان نور هم سته نور هم شته ښه دا د مصر دی او د مصر ښه دا به نو د دوی سره اخښیان یې که زوند وی ماشاءالله لالا ته زموږ په ټوخ
ستا تصویر سره واخلم چې سره اخشي څنګه به تصویر واخلم ای څرنګه تر وخت له مخه ځم انشاءالله دا دی معلومېږي لکه بس هته چې و دی معلومېږي لکه وکیل شي بس نو زه به تصویر واخلم واه څنګه ښایسته را روان یاستې لالا زما سترګې خو چپکې نه کې ښکاره کېږي ډېر ښایسته تصویر دی بلکل دونې خوندور ماشاءالله ډېر ښایسته تصویر ښکاره کړه عینکې کې سترګې نه ښکاره کېږي اوس موبایل کښېږده زیاته موبایل کښېږده ښه تصویر دی اوس مدوګی کا اوس خو نو زوم د خوښ سوی داسې به وکړو د ولور مجلس را سره فارغه که څرنګه یې راکړی د زما ورور ته دا ستا بچی ولور بېڅوی په بخښ یې در کوم او ماشاءالله 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 بوره یاره بوره وروره څنګه خوند یې وکړي غیر اخي هو غیر نه کوم لالا سره پیسې دون ډېرې دي سړی هغه دی د غیر حقیقي زیاته نو صاحب زما په پیسو څه سي اړه هغه به تاسو ته زه ښه کور په در وکړم چې بیا نه راکړې شه کور ډوډۍ مې ډوډۍ ډېره مه خوره کلمه درته ویله دی بیا پر ما ګیپې کوي کور نو ته چې راشې خندا ده دغه رګه ډرامه ده ما نه ایله کې ګیپې را سره کوي اصل زه پر د ګران ډېر یم ځکه د این دلته ګیپې کوي ته اوس ودره شه سیریس هسه مو مدوګی کا مجلس فارغ کړو بیا دا ستا ګیپ مدوګی کا ته بیا کوه ته یاد د زوم راځه زما زوم زما خیال ډېر شغلي هلک دی و ډېر شغلي هلک دی بل رنګه ګیپې کوي ادي لالا چای راړې خوږې دي خوږې دي خوږې چوره شاته کښېنه تر اوسه پورې لا نه یې زوم څه وایي ته اوس څه کوې کښېته هلته څه ته خدای شرموې علي سره درې زما غږ کې نسته مخه نه دا رنګه ګیپې کوي ورته ورته له ده سره به نو څنګه ټایم نه وي پاس یا پاس دی پاس سم یې کښېږده ور واچو مېلمه ته چای ور واچو سم یې واچو سم یې واچو چې تو یې نه پیاله در واخ راپورته شه پیاله در واخ څنګه خوږې چای دي لالا لالا مسکوټ یې څله نه دي راوړي ستکر مسکوټ نه و مړه دلته د نږدې دوکان نسته ته هم د اچانک رالاستئ هلکه ته ولاړ شه زوم خو هم دونې خوږه خولی دي که کور ته یې دانه مسکوټ وله روان صحیح دی بابا ماما مدوګی کا چوره یې مه ځه چوره یې مه ځه نو په زوم تاسې نه یاستئ خبره دا خالي ګیپې کوي دا اوس هغې مجلس تازه کوي ماما مه چې لاړ نه سې ولکه ودره په خوله لاس ونیسه لا ستا موبایل اغلا کړی دی هغه دغه دی ستا موبایل څه وا شریف خانه ته په ځوانان باندې ګیپې مه کوه هغه تر اوسه د تا سره نه دی ولد دا بچي زما موبایل دی خالي لا پوښ زما هغه ته سوی دی بس زما موبایل دی هغه په لس کاله مخه ورک شو دا خو ګر نوي موبایلونه دي دی اوس تا سره ګیپې کوي نو دا د دوستۍ ګای به که خدای کول ورځ به څه وخت معلومه وکړه ژوند وي یاره دا به را روانه هفته معلومه روانه هفته به بیا مطلب موږ حال سره کوو بیا به ورځ ټاکو که ګز د روانه هفته دوستي کوو بس دوستي کوو ښه و ټیم مه پکړه بس لالا ماته منګي راکړي اوس به د نو دوستي د هفتې په ورځ روانه هفته به د دوستي ای پیاله هم ستا یا ما سره ستا ستا ده زه نه کوم ما سره خپله پیاله ستا خپلې چای وکړه ډېر په درګران خو سر ده سوی ما ته ست نه کړه تر ما ورتر سوی داسې ګوتر ته وګوره دونې مینه ناکه دی نو ماته لور راکړي نور خلکو نه راکوله هغو نو کله نه در کولی هغې تا نه خرې کولی تا پر زه دغه نه کوم دغې ګردو در کولی هلکه چیرته چې پر لغورځې څه به در وسو چشمې در واخه ماته یې څه کې در شوري خسمان دی لالا خسمان دی پکې فضل هغې پړه لیونی دی هیا څرنګه سترګې دي لالا شی هلته شی وکړه خسمان دی پکې را شریف خانه یو شی نشته خو نو وشو ځای دی باغ دی خامخا دغه دا دون شیان نه دي عینکې ولګو عینکې ولګو پیاله مه توسو لالا
ای سره زوم دی بابا ما درته وویلې سپین پره لیونی دی لالا زه پره لیونی کله دا ماته پره لیونی یای ځه دا ماته لیونی یای ته ودرېږه پیاله چای کوو حاجي صاحب سره مجلس کوو مجلس فارغ کوو ودرېږه کښېږده څپلۍ ماته لیونی یای هغه ګپه در سره کوي ته اوس څه ته ناست یې ستا له هیله شته چې لور به راکړي و بابا ستا خبره صحیح ده حاجي صاحب دا پیاله وکړي خورمنه ده له غاړه چې دا لیونیان تې ورکوو ماته بیا لیونی ولې راځه لالا بخښنه غواړو بس موږ لاړو موږ ته اجازه ده مخ الله یې مرسي مخ بس د دوستۍ نصیب نه وي سره سوی ورځ مخ یو زه کوم یې اوس بیا نه راکړي ځه